الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د نن سبا کمینرۍ جرابې چې دي ته د فقه په اصطلاح کې رقیقې ساده جرابې وایي. په دې جرابو باندې چې چا مسح وکړه او بیا یې مونځ وکړو نو دا مونځ بالکل نه دی شوی. الله پاک فرمایي چې دا مونځ نه دی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه دا ثابته ده چې دا مونځ نه دی شوی. د څلورو واړو امامانو نه دا ثابته ده چې د دا مونځ نه دی شوی. د امام صاحب په مذهب مونځ نه کیږي، د امام شافعي صاحب په مذهب مونځ نه کیږي، د امام مالک صاحب په مذهب مونځ نه کیږي، او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهب مونځ نه کیږي، د ابن تیمیه رحمه الله په مذهب مونځ نه کیږي، د ابن القیم رحمه الله په مذهب مونږ نه کیږي، د الشیخ ابن باز د حرمینو چې مخکې مفتی و د ده په نیز باندې د ده مونځ نه کیږي، الشیخ عبدالله ابن غدیان د ده په نیز مونځ نه کیږي، محمد ابن ابراهیم آل الشیخ رئیس الجامعة الاسلامیه فی المدینة المنوره د ده په نیز مونځ نه کیږي. د وابیانو د خپلو علماو چې غیر مقلد عالم شمس الحق عظیم آبادی دغه په نیز مونځ نه کیږي، د عبدالرحمن المبارک پوری په نیز مونځ نه کیږي، او دارنګې د نظیر حسین دهلوي په نیز مونځ نه کیږي، دارنګې د ابو سعید شرف الدین دهلوي دا د غیر مقلدینو علما دي، د هغوی په نیز مونځ نه کیږي، د غیر مقلد عالم عبدالجبار غزنوي په نیز مونځ نه کیږي، د غیر مقلد عالم علي محمد سعیدي د ده په نیز مونځ نه کیږي، د غیر مقلد عالم ابوالبرکات په نیز باندې مونځ نه کیږي. خلاصه دا چې د مسلمانانو په نیز د داسې سړي مونځ نه کیږي. یوازې د مرزا قادیاني لعین د مسلک مطابق او د هغه د فتوی مطابق مونځ کیږي. د دې ټولو فتوو تفصیل واوره. اول الله پاک په قرآن کریم کې د پښو د وینځلو حکم کړی دی. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین. په دې آیات کریمه کې الله پاک د پښو د وینځلو حکم کوي چې پښې ووینځئ. دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې تقریبا 2 مرفوع احادیث په دې کې راغلي دي چې د پښو وینځل په اودس کې ضروری دي، لکه د حضرت عثمان صاحب حدیث ته صحیح ابن خزیمه جلد اول صفحه 78، د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ته سنن دارقطنی جلد اول صفحه 95، د حضرت مستورد ابن شداد حدیث ته مسند ابن بزاز جلد 8 صفحه 310، ابن ماجه جلد اول صفحه 15، د حضرت ابو بکر حدیث ته مسند ابن بزاز جلد 9 صفحه 21، د حضرت ربیع بنت معوذ حدیث ته معجم اوسط جلد 2 صفحه 214، د حضرت لقیط ابن صبوره حدیث ته نسائی جلد اول صفحه 206، د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما حدیث ته ترمذی جلد اول صفحه 14، د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه حدیث ته معجم الکبیر جلد 4 صفحه 100، د حضرت واصله ابن الاسقع رضی الله عنه حدیث ته معجم الکبیر جلد 2 صفحه 4، د حضرت ابو هريره حدیث دی رضی الله عنه دارقطنی جلد اول صفحه 95، د حضرت وائل ابن حجر رضی الله عنه حدیث دی مسند بزاز جلد 10 صفحه 114، د حضرت علی رضی الله عنه حدیث دی مصنف ابن عبد الرزاق جلد اول صفحه 50، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی مسلم شریف صفحه 125، د حضرت عبد الله الصنابحي حدیث دی ابن ماجه جلد اول صفحه 30، د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه حدیث ته مسلم جلد اول صفحه 216، د حضرت ابو امامه رضی الله عنه حدیث ته معجم کبیر جلد 8 صفحه 251، د حضرت عباد العبدی رضی الله عنه حدیث ته طحاوی جلد اول صفحه 10، د حضرت کعب ابن مره حدیث ته مسند احمد جلد 4 صفحه 240،
دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند ابی عوانہ جلد اول صفحہ 214 دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند ابی عوانہ جلد اول صفحہ 212 دا حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث تے تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ 55 دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے مسلم جلد اول صفحہ 125 دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث تے مسلم جلد اول صفحہ 125 دا حضرت عمرو بن العاص حدیث بخاری جلد اول صفحہ 23 دا حضرت خالد بن الولید حدیث ابن ماجہ صفحہ 15 دا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث مصنف عبد الرزاق جلد اول صفحہ 22 دا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حدیث ابن ماجہ صفحہ 15 دا حضرت عمرو بن العاص حدیث ابن ماجہ صفحہ 15 دا حضرت شرحبیل بن حسنہ حدیث ابن ماجہ صفحہ 15 دا حضرت ابو امامہ حدیث بحیقی جلد اول صفحہ 4 دارنگی دا حضرت معقیب رضی اللہ عنہ حدیث بحیقی جلد اول صفحہ 4 دا حضرت اخی ابی امامہ حدیث بحیقی جلد اول صفحہ 4 دا حضرت جابر حدیث ابن ماجہ جلد اول صفحہ 15 دا حضرت ابن عباس حدیث مسند ربیع جلد اول صفحہ 4 دا حضرت عبداللہ ابن الحارث حدیث ابن خزیمہ جلد اول صفحہ 14 دا حضرت جابر حدیث داری قطنی جلد اول صفحہ 1 دا حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث معجم الوسیط جلد 2 صفحہ 300 دا حضرت عقبہ ابن عامر حدیث ابن حبان جلد 3 صفحہ 329 دا ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث داری قطنی جلد اول صفحہ 92 دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث بخاری جلد اول صفحہ 38 دا صحابہ کرام او دا کتابون نمونہ ما در تواخستل دارنگی فعلی احادیث دی چپاغی کے دب خود وینزل و ذکر دے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے مسند احمد جلد اول صفحہ 55 دا حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث دے ابو داود جلد اول صفحہ 14 دا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ حدیث دے بخاری جلد اول صفحہ 22 دا حضرت عاصم مزنی رضی اللہ عنہ حدیث تے داریمی جلد اول صفحہ 193 دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند احمد جلد 4 صفحہ 4 دا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند بزاز جلد 9 صفحہ 20 دا حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ دا حدیث تے مسند احمد جلد 5 صفحہ 355 دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث تے مسلم جلد اول صفحہ 125 دا حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ حدیث تے اتحاف خیر المہرہ جلد اول صفحہ 333 دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث تے بحیقی جلد اول صفحہ 2 دا حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ حدیث تے معجم اوسط جلد اول صفحہ 208 دا حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ حدیث تے معجم اوسط جلد 4 صفحہ 250 دا حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ حدیث تے معجم کبیر جلد 6 صفحہ 240 دا حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث تے الترغیب فی فضائل الاعمال جلد 2 صفحہ 20 دا حضرت قیسی رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند احمد جلد 15 صفحہ 388 دا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ حدیث تے کنز العمال جلد 9 صفحہ 429 دا حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث تے مسند بزاز جلد اول صفحہ 242 دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث تے تحوی جلد اول صفحہ 14 دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث تے معجم کبیر جلد اول صفحہ 15 دا حضرت جبیر رضی اللہ عنہ حدیث تے بحیقی جلد اول صفحہ 14 نو پدی آیات کریمہ کې د اودس څلور فرضونه ذکر شوی دي په هغه کې د پښو د وینځلو ذکر دی او پدی ټول احادیث مبارکو کې د پښو وینځل ضروری ګڼل دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه شروع تر نن پورې ټول مسلمانان د دې څلورو شیانو په فرضوالي باندې متفق دي دارنګي د څلورو امامانو د فقه یو عبارت او نور حواله درته پیش کوم په فقه حنفیه کې لیکي قلت ارأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه او على جوربيه بغير نعلين قال لا يجزيه المسح على شيء من ذلك وهذا قول ابي حنيفه المبسوط للشیبانی جلد اول صفحہ 9
دارنګ ترجمه دا د ابو سلیمان الجوزجانی رحمه الله فرمایي چې ما د امام محمد رحمه الله څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د هغه سړي په باره کې څه فرمایي چې په جرابو او پڼو باندې مسح وکړي او یا صرف په جرابو باندې مسح وکړي. امام محمد رحمه الله او فرمایل چې په دې کې په یو باندې مسح نه ده جایزه او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی. دارنګ یو بل حواله البحر الرائق جلد 2 صفحه 208 کې لیکي المسح على الجورب إذا كان منعلا جائز اتفاقا وإذا كان لم يكن منعلا وكان رقيقا غير جائز اتفاقا. په منعلو جرابو باندې اتفاقا مسح جایزه ده چې څرمن ور باندې راتاوي لکه ماسی، یعنی په دې باندې زموږ د ائمه ثلاثه په نیز مسح جایزه ده. او په غیر منعلو رقیقو جرابو لکه دانن سبا چې کوم استعمالیږي په دې باندې اتفاقا مسح نه ده جایزه. همداسې تاسو وګورئ په مجمع الانهر جلد اول صفحه 111 کې، همدارنګ المبسوط للسرخسی جلد اول صفحه 209 کې، مراقي الفلاح جلد اول صفحه 9 کې، دارنګ بدائع الصنایع جلد اول صفحه 3 کې، تحفة الفقهاء جلد اول صفحه 6 په دې ټولو کې لیکلي چې په دې نریو جرابو چې نن سبا کومې جرابې استعمالیږي په دې باندې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، د امام ابو یوسف رحمه الله او د امام محمد رحمهم الله په نیز باندې مسح نه ده جایزه. او چا چې په دې باندې مسح کړي وي د هغه اودس نه دی شوی، مونځ بې اودسه دی، او چاته چې امامتي ورکړه د هیڅ چا مونځ ورباندې نه کیږي. د فقه حنبلي یو عبارت او نور حوالې درته پیش کوم. فقه حنبلیه کې داسې لیکي فإن كان الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجوز المسح. المبدع شرح المقنع جلد اول صفحه 1 کجراب نریوي چې د قدم کیفیت ترې ظاهریږي او یا د مزل په وخت کې غورځيږي او یا د قدم څخه لفافت وکړي نو په دې باندې بالاتفاق مسح نه ده جایزه. دارنګ د حنابلو کتابونه وګوره، عمدة الفقه جلد اول صفحه 14 په دې کې لیکي يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب السفيقة التي تثبت في القدمين. فماسو باندې صرف مسح جائزه ده او د ماسو نه بغیر په نورو باندې مسح نه ده جائزه. العدة شرح العمدة 13 صفحه کې لیکي ويشترط للجورب ان يكون سفيقا. د جواز د مسح د لپاره سخانت شرط ده، یعنی مطلب دا چې په جرابو باندې هلته مسح جایزه ده چې کله دا ماسی وي، او چې ماسی نه بیا ور باندې مسح نه ده جایزه. دارنګ الروض المربع جلد اول صفحه 10 کې لیکي چې په نریو جرابو مسح نه ده جایزه. دارنګ الکافی فی فقه ابن حنبل په دې کې لیکي چې په نریو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. المغنی لابن قدامه الحنبلی جلد 2 صفحه 19 کې لیکي چې په نریو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. د امام شافعي رحمه الله د فقه عبارات هم په دې دلالت کوي چې په نریو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. قال الشافعي ولا يجوز المسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين. الحاوي في الفقه الشافعي جلد اول صفحه 4 امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د مجلدین څخه بغیر یعنی د ماسونه بغیر په نورو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. او مجلد جرابې دا ماسی چې دي دا د خفین قائم مقام دي، یعنی د موضوع قائم مقام دي. دارنګه د امام شافعي رحمه الله د مذهب یو کتاب د المجمع شرح المهذب جلد اول صفحه 409 کې لیکي چې د علماو د مذاهب په تحقیق کې من خپل مذهب ذکر کړو چې زمون صحیح مذهب دا دی چې که جرابې سخینې وي او پرله پسې پکې مزل ممکنو نو بیا پرې مسح جایزه ده، یعنی په ماسو باندې مسح جایزه ده، او که داسې نه و نو بیا نه ده جایزه. دارنګې وګوره حلیة العلماء جلد اول صفحه 114 د امام شافعي صاحب د فقه کتاب دی. فقه العبادات شافعي جلد اول صفحه 128. دارنګې مختصر المزني جلد اول صفحه 10 وګوره. دارنګې
الشرح الكبير للرافعي جلد 2 صفحه 303 اویا په دې ټولو کې لیکي چې په نریو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. د امام مالک رحمه الله د فقه په کتابونو کې هم دا راغلي دي چې په نریو جرابو باندې مسح نه ده جایزه. اشرف المسالک جلد اول صفحه 22 د امام مالک رحمه الله د فقه کتاب ده التلکی ولا يجوز غير الخف وفي مسح الجورب المجلد قولان، یعنی د موضوع څخه بغیر په جرابو باندې مسح نه ده جایزه، او په مجلدینو جرابو کې یعنی په ماسو کې هم د دوه قول دي. یو قول د امام مالک صاحب دا دی چې په دې ماسو باندې چې کوم د ماسی چې موږ ورته وایو د څرمنې جرابې وایي په دې مسح نه ده جایزه د امام مالک صاحب په مذهب. قال ابن القاسم كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أن يمسح عليهما. قال لا ثم رجع فقال لا يمسح عليهما. ابن القاسم رحمهم الله فرمای چې اول به امام مالک په مجلدین جرابو یعنی په ماسو باندې مسح کولو ته جایز ویلی، وروسته رجوع وکړه، پس وی فرمایل چې په دوی باندې به مسح نه کیږي. وګوره المدونه جلد اول صفحه 143. دارنګي حاشیة الصاوی على الشرح الصغیر جلد اول صفحه 251. نو دا ما یو څه حواله د څلورو امامانو د فقه د کتابونو نه درته پیش کړي چې دوی فرمایي چې په دې نریو جرابو باندې مسح نه کیږي. علامه ابن تیمیه رحمه الله هغه په خپل مجموعة الفتاوى لابن تيمية جلد 21 صفحه 104 کې لیکي كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم ان يمسحوا عليه، یعنی په کومو موضوع کې چې مزل کېدی شي او خلک اغوندي نو مسح ور باندې جایزه ده. دارنګ وروسته به لیکي اقامه الدلیل على ابطال التحلیل جلد 2 صفحه 320 کې چې يجوز المسح على الجوربين اذا كان يمشي فيهما، په کومو جرابو کې چې بغیر د څپلیو د بوټونو څخه مزل کېدی شي یعنی ماسی نو په هغوی باندې مسح جایزه ده، او داسې جرابې ضرور سخینین وي. مشهور غیر مقلد د وابیانو مشر عبدالرحمن مبارک پوری لیکي چې کلام الحافظ ابن تیمیه هذا ليس مخالفا لما اخترنا من ان الجوربين اذا كان سخينين سفيقين يمكن تتابع المشي فيهما يجوز المسح عليهما فانه في معنى الخفين، فانه رحمه الله قيد جواز المسح على الجوربين بقوله اذا كان يمشي فيهما. تحفة الأحوزي جلد اول صفحه 288. یعنی د حافظ ابن تیمیه رحمه الله دا قول زمونږ د مختار مسلک سره مخالف نه دی چې جراب به سخینی وي، یعنی په هغه جرابو به مسح جایز وي چې کمی ماسی وي د څرمنې وي او پر لپسې مزل به پکې ممکن وي، ځکه چې حافظ ابن تیمیه په جرابو باندې د مسح د جواز دپاره دا شرط لګولی دی چې پر لپسې مزل به پکې ممکن وي، او پر لپسې مزل دا په سخینینو جرابو یعنی د ماسو په جرابو کې کیږي. الشیخ ابن باز دغه فتوا درته ذکر کوم، هغه یو سوال ذکر کړی دی، ما هي الشروط التي يجب مراعاتها عند المسح على الجوربين؟ الجواب لابد من أن يكون ساترين سفيقين. فتاوى الشيخ ابن باز في المسح على الخفين جلد اول صفحه 4. سوال په کومو جرابو باندې د مسح په وخت کې د کومو شرطونو رعایت ضروری ده؟ نو دی ورته جواب کوي چې اول شرط دا دی چې جراب به ساتری وي، یعنی د پښو ساخت به پنا کړی وي، او دوهم دا چې سخینی به وي، یعنی مطلب دا چې ماسی به وي. دارنګه د فتاوى الشيخ ابن باز في المسح على الخفين جلد اول صفحه 8 کې وګوره التليك من شرط المسح على الجورب ان يكون سفيقا ساترا فإن كان شفافا لم يجوز المسح عليه. یعنی په نریو جرابو باندې سوال شوی دی چې د مسح کولو څه حکم دی؟ ابن باز ورته جواب ورکوي چې په جرابو باندې د مسح لپاره ضروری ده چې جراب به سخینین وي او د قدم ساخت به پټ کړی وي، او په جراب شفافي وي چې اوبه او نظر ترېنه تېرېدلو نو بیا ور باندې مسح نه ده جایزه. د وابیانو د مشرانو فتاوی به درته ذکر کم. د وابیانو غټ مشر شمس الحق عظیم آبادی فعون المعبود شرح ابی داود جلد اول صفحه 2 کې لیکي
چې یوازې په مجلدینو جرابو باندې مسح جایزه ده، په نورو نه ده جایزه. ان المسح يتعين على الجوربين المجلدين لا غیرهما، یعنی په دې نریو جرابو مسح نه ده جایزه. غیر مقلد عالم عبد الرحمن المبارك پوری لکی والراجح عندي أن الجوربين إذا كان سخينين فهما في معنى الخف، وأما إذا كان رقيقين فهما ليس في معنى الخفين. وفي جواز المسح عليهما عندي تأمل تحفة الأحوزي جلد أول صفحة 286. یعنی په نریو جرابو باندې زما په نیز مسح نه ده جایزه. د مسح د جواز دپاره شرط دا دی چې دا موضوع به سخینې وي. غیر مقلد عبد الرحمن المبارک پوری په بل ځای کې لیکي المسح على الجوربة المذكورة ليس بجائز لأنه لم يقم على جوازه دليل. فتاوی سنایا د وابیانو فتاوا ده جلد اول صفحه 445. یعنی په نریو جرابو باندې د مسح دپاره هیڅ دلیل نشته. غیر مقلد عبید الله المبارک پوری لیکي چې وإن لم يكونا كذلك کم دا جرابې نری وي سخینین نه وي ماسې نه وي ففي جواز المسح عليهما عندي تأمل مرعاة المفاتيح جلد 2 صفحه 219. غیر مقلد عالم ابو سعید شرف الدین الدهلوی لیکي چې په جرابو باندې مسح نه د قرآن نه ثابته ده او نه د صحیح مرفوع حدیث نه ثابته ده، نه د اجماع نه ثابته ده او نه د قیاس نه. وګوره د وابیانو فتاوی سنایا جلد اول صفحه 442. غیر مقلد عالم د دوی شیخ الکل ده میاں نذیر حسین الدهلوی هغه لیکي المسح على الجوربة المذكورة ليس بجائز لأنه لم يقم على جوازه دليل، وكل ما تمسك به المجوزون ففيه خدشة ظاهرة. فتاوی نظیریه جلد اول صفحه 320. یعنی د نن سبا په نریو جرابو باندې د مسح دپاره هیڅ دلیل نشته او کم خلک چې دلایل پیش کوي هغه ټول کمزوري دي. غیر مقلد عالم عبدالجبار غزنوي لیکي چې په جرابو باندې مسح د هیڅ صحیح حدیث نه ده ثابته. البته که دومره ډبلې وي لکه د څرمنې په شان نو بیا ورباندې مسح جایزه ده. وګوره فتاوی علمای حدیث جلد اول صفحه 99. غیر مقلد عالم علي محمد سعیدی لیکي په نریو جرابو باندې په مسح کې احتیاط پکار دی. فتاوی علمای حدیث جلد اول صفحه 100. غیر مقلد عالم ابو البرکات هغه لیکي چې په جرابو باندې د مسح دپاره هیڅ صحیح حدیث نشته. وګوره فتاوی برکاتیه جلد اول صفحه 18. همداسې فتوا د غیر مقلد عالم حسین ابن محسن الانصاریم ده چې د مبارک پوری استاذ دی. وګوره فتاوی علماء حدیث جلد اول صفحه 111. نو ګوره قرآن وایي چې په دې مسح نه ده جایزه. 2 مرفوع احادیث هغه په دې دلالت کوي چې د پښو وینځل ضروري دي. مسح په نریو جرابو جایزه نه ده او دا دومره علما 4 وړه امامان او د دوی نه ماسوا د وابیانو مشران 9 مشران ما درته پیش کړي چې دوی وایي چې په نریو جرابو مسح نه ده جایزه. د دې په خلاف د قادیانیانو مسلک دا دی چې په موضوع باندې د مسح ذکر وشو. مرزا قادیانی لعین لیکي ملفوظات مرزا قادیانی صفحه 301 اغیزه کې لیکلي په موضوع باندې د مسح ذکر وشو. نو حضرت اقدس په دې کتاب کې ورته حضرت اقدس ویلی دی. موږ ترېنه تعبیر په لعین باندې کوو. دې لعینو وفرمیل چې په موضوع باندې مسح جایزه ده او خپلې پښې مبارکې راښکاره کړې. دا ملعونې پښې موږ ورته ملعونې وایو خو کتاب کې ورته مبارکې لیکلي چې د تارونو موضوع په پښو کړې وي او وی فرمایل چې زه په دې باندې مسح کوم. فتاوای ملفوظات مرزا قادیانی صفحه 301. دارنګې د مرزا قادیانی لعین عمل وګوره. د مرزایانو په کتاب کې سیرت المهدی صفحه 26 حصه 2 وایي د مازدیګر د مانځه وخت شو نو حضرت صاحب یعنی لعین قادیانی په خپلو جرابو باندې مسح وکړه. په دغه وخت کې مولوی محمد موسی او مولوی عبدالقادر پلار او زوی موجودو. نو د دوی شک شو بیا پوښتنه وکړه چې دا جایز دي. نو لعین ورته وفرمیل چې هو جایز دي. د مرزا قادیانی لعین اولنی خلیفه نور الدین لعین هغه یو سوال او جواب نقل کړی دی. د سوال او د جواب الفاظ داسې دي. سوال په جرابو باندې مسح جایزه ده او کنه خصوصا د تارونو په موضوع ډبلې وي او که نری وي. جواب از حکیم الامه
او خليفة اول نور الدين عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع ومسح على جوربين والنعلين. مجموعة فتاوى احمدية جلد اول صفحة 450. دارنگ فقه الاحمدية مرتبه تدوين فقه کمیټي سلسله عالیه احمدیه ترڅو چې جرابې د استعمال قابل وي نو مسح ور باندې پکار ده. فقه احمدیه عبادات صفحه 450. نو ګوره د دې ټول اجماع څخه د لامذهب خلاف او د قادیانیانو سره موافقت وګوره. نن سبا چې غیر مقلدین په کومو نریو جرابو باندې مسح کوي هغه ساده نری جرابې دي، نه د قرآن مطابق په هغې باندې مسح جایزه ده، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مطابق ور باندې مسح جایزه ده، نه د څلورو امامانو د فتوو مطابق ور باندې مسح جایزه ده. که څوک په داسې قسم جرابو باندې مسح وکړي د هغه اودس بالکل نه کیږي، د ده مونځ بالکل بې اودسه مونځ دی. تاسو ولیدل چې د غیر مقلدینو بانین نظیر حسین دهلوي، شرف الدین دهلوي، عبدالرحمن مبارک پوری، شمس الحق عظیم آبادی و غیرهم هم په دې جرابو مسح کولو ته ناجایز ویلي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا خبرم په یاد کې لرئ چې دا نری جرابې نه وي. الجوارب الخفیفة هذه لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شرح ذات المستنقع للشنقيطي جلد صفحة 14. دارنگی شرح ذات المستنقع للشنقيطي جلد صفحة 14 کی لکی ولم تكن الجوارب كهذه الجوارب الموجودة الآن الشفافة الرقيقة. دغس نری جرابې چې نن سبا استعمالیږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه وي. نو به هر تقدیر ټیم کم دی د وابیانو دلایل به درته پیش کم. وابیان د مسلمانانو په زړونو کې چې وسوسې اچوي نو د شیطان ډیوټي ادا کوي. شیطان خو تا ته وایي چې مونځ مه کوه، خو لیکن د مونځ توهین در باندې نه کوي. خناس وابي هغه نه یوازې دا چې مونځ دې فاسدی مونځ دې باطلی نو دنیا دې تباه کوي آخرت دې تباه کوي. شیطان دې دنیا جوړي درته وایي مونځ مه کوه آرام وکړه. ابلیس خناس وابي درته وایي چې نه دنیا کې هم ګوره آرام ونه کړې، راپاڅېږه په یخو اوبو اودس وکړه، خوب هم پرېږده، خو صرف پښې مه وینځه، په نریو جرابو مسح وکړه چې اودس دې مو نشي، مونځ دې مو نشي، د مونځ توهین دې مو شي، شاته چې کوم خلک در پسې ولاړ دي د هغوی مونځ مو نشي. نو ګوره یو دلیل د دوی دپاره د حضرت ثوبان رضی الله عنه حدیث دی. هغې کې الفاظ داسې دي فامرهم ان یمسحوا علی العصایب والتساخین. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته امر وکړو چې دوی مسح وکړي علی العصایب والتساخین، په پټیو او په موضوع باندې. تساخین پکې راغلی دي. تساخین ما په احقاق الحق صفحه 204 نه تر 215 پورې 11 حوالې د علماو لیکلي دي د محدثینو چې د تساخینو نه موضوع مراد دي. امام ابو عبید، امام خلیل ابن احمد، امام احمد ابن حنبل، امام ابو اسحاق، امام خطابی